أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين وما بعد ډیرو درنو سپینګیرو مشرانو السلام علیکم. اول خو زه په دې ویاړ لرم چې زه د تاسو په لمنه کې روزل سوی یم او د تاسو د ننګونو غیرتونو همتونو حیاګانو څخه ما څه درس اخیستی دی او د تاسو زموږ د پلرونو نیکونو پاکې افغاني اسلامي وینې زما په رګونو کې جریان لري. زه په دې ویاړم. واقعیت خبرې دا دی. غواړم خبره دغه څخه شروع کړم چې تاسې د دې تشویش او تکلیف څخه بیخي لرې کړم چې زموږ په کور کې څه پېښه شوې ده. تڼۍ د پکتیا دی یا تڼۍ دی. ما ملګرو ته وویل هدایت مې ورکړی دی چې زتی به د شاهنواز نوم اخلئ د تڼۍ نوم زتی مه اخلئ. دا ځکه چې کدی پې نه شرمیږي زه پې شرمیږم تاسې پې شرمیږئ. خدای ناخواسته داسې فکر وکړئ چې زه سبا ته لاړ سم د پاکستانیانو نه د مشرانو د هغوی نه د جنرالانو نه د میجرانو پرون ماته اطلاع راغله چې د دوی د سرحدي کشف د څانګې مدیر شاهنواز کېنولی دی. خبرې ورسره کړي، تحقیق ترې کړي او فرمان ورته ورکړي. که زه دغسې یو څانګې ته دغسې یو عادي انسان ته پاکستان ته ورغلی وم، کوم پاکستان؟ هغه پاکستان چې د حزب دموکراتیک خلق افغانستان سره دښمن نه و او نه دی. حزب دموکراتیک خلق افغانستان موجود نه و چې پاکستانیانو یې تاسو سره دښمني کوله، د افغانانو سره یې دښمني کوله. نه د حزب د یو غړي په حیث، د یو افغان په صفت باندې. ما ځان ته اجازه ورکوله چې زه لاړ سم د یو چپاټي خور په پښې کې ولوېږم. بیا به تا ما ته ویلې چې ته د ما زوی یې، ته د ما اولاد یې، ته د ما تڼۍ یې، ته د ما مځی یې. د تڼۍ نوم مبارک نوم مه خرابوئ په دوی باندې. د خروټي نوم په ګلبدین مه خرابوئ. د سیاف نوم چې خروټي پورې مربوط دی، خروټي پې مه خرابوئ. ستا په وجود کې دلته یوه دانه پیدا سي، ستا د وجود جز دی که نه؟ پې پیاز نښلوې، پې ملم ږدې، پې پیچکارۍ کې، بالاخره چې ونه سوه هغه په اصطلاح جرایي کوې، که ونه سوه لاس دې ورسره پرې کوې. نو بیا خلک تا ته یې چې ستا بدن خراب و، تا بد کار وکړلو. نه، ما میکروب ایسته کړلو، ما مرض ایسته کړلو. ما ستا په وجود باندې چې کومه دانه راختلې وه، ستا وجود یې بدرنګ کړی و، هغه مې ایسته کړلو.
او ما ولاکې ایسته کړې دا تاسو ته قسم خورم زه اوس راځم ټولې خبرې تاسو ته کوم وعده نه در کوم چې زه لږ معجزې خبرې کوم زه لږ نن مفصلې خبرې تاسو سره کوم د دې فرصت څخه استفاده کوم او د دې تریبون څخه استفاده کوم یو وارې بیا د افغانستان د خلکو سره خبرې کوم د اپوزیسیون سره خبرې کوم د دې میکروفون نه په استفادې سره د تڼۍ سره خبرې کوم چې هلته ناست دی او که په ده کې ننګ او غیرت وي چې دا خبرې زه اوس ورته کوم سړی خو بې د زمره خو هلته د کومه ګولۍ پیدا کړي وعده در کړې وه چې شاهنواز یادوم تڼۍ مې ورته وویل ځکه چې د ننګ او غیرت خبره سوه او د شملې خبره سوه او دا چې سړی پاکستاني ته ناست وي د هغه نه سړی ځان ووزني او دا خبرې چې زه ورته کوم هغه اوري دې خاطر نه ما بیا د تڼۍ غږ پې وکړلو چې تڼۍ سه چې پښتون سه چې افغان سه د دې خاطر نه تاسو ماته اجازه راکوئ چې زه سبا ته تاسې دلته په میدان کې پرېږدم او لاړ سم د پاکستاني میجر راکوئ ده بیا ماته افغان وایاست بیا ماته وایي چې زه تاسو زوی وم نو ولې تشویش کوئ بیا ولې وایي چې زموږ په کور کې څه خبره پیښه سوې ده رنګ بدي زموږ ده چاته نسو کتای سترګې مو ټیټې دي ستاسې سترګې ډېرې اوچتې دي چېش دپاره ټیټې دي تاسې وویل دلته چې د دې ارګ څخه څوک نه دي وتلي هغه ارګنشینان وو زه تاسو سره په دې ګلمونو ناست یم د ما دوه کوټې هلته په میلان کې معلومې دي د دې خاطر نه زه ژوندی راوځم زه قصر نشین نه یم زه ارګ نشین نه یم د ارګ بمبارد کړی دی نجیب نه دی بمبارد کړی نجیب نسي بمبارد راولی د سره بمبارد وو د سره تیارې وې د سره بمونه وو ما سره خدای وو ما سره خلک وو ما د خپل مور شودې رودلې وې ما د خپل پلار او مور په لمنه کې غیرتونه او ننګونه او د تاسو نصیحتونه او مشورې مې منلې وې د دې خاطر نه زه ژوندی پاتې سوم او که خدای تعالی وغواړي د قدرت دپاره نه وایي ما په کراتو تاسو ته ویلي دي اعلان مې درته کړی دی جهان ته مې اعلان کړی دی چې زه هر څوک چې راسي چې دلته دغه سوله تامین سي په هغه دقیقه حاضر یم چې دې چوکۍ څخه ایسته سم د قدرت دپاره نه یم مګر خدای تعالی د ما سره زه ته یم چې تر پایه مې ساتي ده او دام درته یم چې خدای تعالی وعده ورکړې چې ان الله مع صابرین خدای تعالی د هغه چا سره ده چې هغه صبر کوي هغه حوصله کوي خبره داسې پیښه سوه اوس به د صبر او حوصلې خبرې کوم مګر مخکې له صبر او حوصلې څخه دا خبره هم تاسو ته کوم چې اوس ټوله دنیا لګیا ده په دې باندې تاسو هم په دې کې تشویش لرئ چې زموږ په ګوند کې ولا بدي پیښه نسي د خلقي او د پرچمي ترمنځ او دی خلقی و او زه پرچمی وم اول جزاګانې ما پرچمیانو ته ورکړي دي تاسو خبر یاستئ مګر زه دا تاسو ته یم چې د خلقیانو نوم نه دی خلقیان د ما سره درېدلي دي خلقیان د ما سره درېدلي دي زه د دوی د سترګو څخه او د دوی د ارادو څخه او د دوی د غیرتونو څخه ځان جارومه زما د ځان قربانوي د دوی څخه د ما سره درېدلي دي دا یې دې خاطر نه تاسو ته یم دلته څه حزبي ملګري م ناست دي مګر ټول اواز زما شاید د شپې ټول حزبي ملګري او خلقیان په مرکز او ولایاتو کې واوري دوی خلقیان نه وو زه به تاسو ته نقل وکړم چې کله خلق او پرچم بیل سو بیا د خلقیانو د ګوند څخه یعنې ترکي صاحب